او مونږ به څنګه خدای ستا له عذابونو خلاص شو له دې تور سرې د ډوډۍ پوښتنه چا ونه کړه. نشته چې په ماتو اندامونو پټۍ کېږدي، نشته چې په ماتو اندامونو پټۍ کېږدي، او کله به مې څوک پر هرونو پټۍ کېږدي، او چا ته به وایې ته د سوي زړه حالونه، څوک به دې نو سیاله په زخمونو پټۍ کېږدي. یو غزل وایم، وایي زړه کې مې جوړه وسوسه ده، خانه دومره وایم زما له تا څخه ګیله ده، خانه دومره وایم تا زما حق له ما نه هر ځای کې په زور خوړلی، ستا د انصاف تله کږه ده. خانه دومره وایم او غرور له خدای سره مزه کوي له خاورو جوړه، غرور له خدای سره مزه کوي له خاورو جوړه، دنیا خو ټوله هدیره ده. خانه دومره وایم او اوس د رباب تارونه کړنګ نه کوي، زړه یې مات د هغه شپېلۍ خورکۍ مړه ده. خانه دومره وایم اوس د رباب تارونه کړنګ نه کوي، زړه یې مات د هغه شپېلۍ خورکۍ مړه ده. خانه دومره وایم تا ته سکون ما ته عذاب دي د دنیا چارې، ښه نو اوس دا ستا فیصله ده. خانه دومره وایم تا ته سکون ما ته عذاب دي د دنیا چارې، ښه نو اوس دا ستا فیصله ده. خانه دومره وایم غربت وهلی سیال له هر محفله لار بیلوي، اوس یې د هیلو ډیوه مړه ده. خانه دومره وایم یو بل غزل وایم، وایي زما د درد او تنهایۍ پوښتنه چا ونه کړه، زما د ستړې زندګۍ پوښتنه چا ونه کړه، او کوس پېښور بره کابل یې ولې وژړول، زما د کام د بربادۍ پوښتنه چا ونه کړه. کوس پېښور بره کابل یې ولې وژړول، زما د قوم د بربادۍ پوښتنه چا ونه کړه، او مونږ به څنګه خدای ستا له عذابونو خلاص شو له دې تور سرې د ډوډۍ پوښتنه چا ونه کړه. مونږ به څنګه خدای ستا له عذابونو خلاص شو له دې تور سرې د ډوډۍ پوښتنه چا ونه کړه، او لیونی نه دی بچي وږي د ګرده خرڅوي، د دې سړي د بېوسۍ پوښتنه چا ونه کړه. لیونی نه دی بچي وږي د ګرده خرڅوي، د دې سړي د بېوسۍ پوښتنه چا ونه کړه، او منم په تا باندې به هم ورځ شپه په غم تېرېږي، یاره زما هم د بېخوبۍ پوښتنه چا ونه کړه. او که ښه وخت راغلو انتظاره، که ښه وخت راغلو بیا به ډلې د یارانو راشي، سیاله اوس ستا د غریبۍ پوښتنه چا ونه کړه. اخره کې بخښنه غواړم تنویر صاحب یو دوه بیتونه وایم، وایي د دې مات شوي زړه ټکوره ورک یې، زما د دواړو سترګو توره ورک یې، زه ستا یوسف زما یعقوبه پلاره، زه ستا یوسف زما یعقوبه پلاره، چرته دې وګورمه ګوره ورک یې. ډېره ډېره مننه له توجه.